د طالبانو تازه اقدام د ټولو افغانانو مسلمانانو زړونه وګټل. دا چې طالبانو تازه څه اقدام کړی جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. طالبانو د قرآن سوځولو د پیښې غبرګون کې افغانستان کې د سویډن فعالیتونه ودرول. د طالبانو حکومت په سویډن کې د مسلمانانو د سپېڅلي کتاب قرآن ته د سپکاوي په غبرګون کې په افغانستان کې د دغه هیواد اړوند د ټولو ادارو فعالیتونه د مسلمانانو څخه د بخښنې تر وخته پورې ځنډولي دي. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد لخوا د سې شنبې په ورځ جولای 11 چنګاښ شلمه په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویل شوي دي چې طالبانو د حکومت اړوند نور قانونو مکلف دي چې د دې لارښوونې د پلي کېدو لپاره په عاجل ډول لاس په کار شي. په 21 کلن عراقي سلوان مومیکا د سویډن د پایتخت ستکهولم د تر ټولو لوی جومات مخې ته د لوی اختر په لومړۍ ورځ د قرآن کریم یوه نسخه وسوځوله چې په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو غوسه راوپاروله. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوي تر څو چې د دې شوم عمل له امله له مسلمانانو څخه عفو نه وي غوښتل شوي، اسلامي امارات په افغانستان کې د سویډن هیواد د هر ډول فعالیت د درېدو امر کوي. د طالبانو حکومت له نورو مسلمانانو هیوادونو څخه هم غوښتي چې د سویډن د دې عمل په وړاندې دی له دغه هیواد سره په خپل تعامل بیا غور وکړي. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې د طالبانو د حکومت په دې پرېکړه کې د سویډن پر غیر دولتي موسسو باندې بندیز هم شامل دی او کنه، خو د نورو اروپایي هیوادونو په څیر اوس مهال په کابل کې سویډن سفارت تړلی دی. د سویډن د کمیټې په نوم د سویډن یوه غیر دولتي اداره لا نږدې 15 کلونو را په دې خوا افغانانو ته د تعلیم، روغتیا او نورو بشري چارو کې مرسته برابروي. همداشان دا کمیټه د معلولیت لرونکو کسانو د بیا توانمندۍ پروګرام هم پر مخ بیایي. اوس مهال دا کمیټه 6,000 کارکوونکي چې په سویډن کې د 3,000 تمویلونکو لخوا تمویلیږي. د سویډن کمیټې په افغانستان کې فوج جګړو ځپلو او ډیرو ناامنو سیمو کې حتی د تیر حکومت د واک بهر سیمو کې یې هم خلکو ته روغتیایي او تعلیمي خدمتونه برابرول. د دې وړاندې سعودي عربستان د دې پیښې د غمدنې لپاره په ریاض کې د سویډن سفیر احضار کړی و. د سعودي عربستان رسمي دولتي ایجنټ د جولای 3 چنګاښ 12 وویل چې د سعودي عربستان د بهرني چارو وزارت د یکشنبې په ورځ د سویډن سفیر احضار کړی او له سویډن څخه یې وغوښتل چې د داسې کارونو مخنیوی وکړي چې د زغم او اعتدال خپرولو او افراطیت خلاف نړیوالو هڅو سره په ټکر کې دي او د خلکو او دولتونو ترمنځ د اړیکو لپاره اړین متقابل احترام ته زیان رسوي.